د کهانې په شروعات کې موږ ته یو هلک وښیي چې دی یو کمرې ته راکوشي. د دې کمرې نه چارو طرف ته دغسې نورې تمیټل او کمرې هم وي. دا هلک په دې امید دې کمرې ته راکوشي چې د دې کمرې نه بهر به ماته د وتو لاره میلاوه شي. دی په لاپروایي را رواني او رده یو غلط قدم او د دیوال نه پیلرې راوځي او رده د جسم نه آر پار شي. یعنی دا داسې یو ډیت گیم دی چې یو قدم دی غلط واغسته د زندگی خاتمه وشوه. په دې کمره کې د لاپروایي سره تله ستا د زندگی خاتمه ده. د دې نه بعد بیا موږ ته یو بله کمره وښیي. په هغې کې یو 3 هلکان ناست وي. دوی ته چې کله اوش راشي دوی ته دا پته هم نه وي چې موږ څوک یو او موږ دې کمرې ته چا راوستي یو. ده په دقه سوچ کې په دې کې یو بره نه بوټان د کمرې ته راغوځار شي. دا هلکان چې دا بوټان وګوري دوی ډېر زیات ویریږي چې دا بوټان آخر څنګه رالل. په دې کې په کړکۍ کې یو هلک راشي ده ته پته ولګي چې دا کمره سیف ده. او دې نه بعد یو جنۍ هم د کمرې ته دننه راشي. په دغه ځای کې دا هلک بیا بره خیجي یو بله کړکۍ هغه چیک کوي. دغه نه هغه هلک راغوځار شي په کم کې چې دا پیلر آر پار شو. یعنی د هغه ډیت کمره ده د دونه له پاسه وه. دو ډېر سخت ویریږي چغه کې دی یو کړکۍ کولاو کې او بره خیجي د هلک مخکې د ده نه دغه کمرې ټرای کوي چې زه مخکې چیک کوم. دی چې کله دغې کمرې ته وروخیجي دی ورته د ټولو مخکې خپل بوټ غوځار کړي او په دغه کې دی دیکھتے دی بوټ ته اور ولګي. یعنی دا داسې کمرې دي چې په دې کې سینسرې لګېدل یو غلط قدم او ستا د زندګي اړنچو. د دې نه بعد دی دوی ته دا رسۍ وښیي. دا نور هم ویریږي. د دې نه بعد د هلک راکوشي او بیا نورې کمرې چیک کوي. یعنی دوی د بوټ په ذریعه دا معلوموي چې په دې کمره کې څه خطر شته دی او که نه. د دې نه بعد دوی یو کمرې ته راشي. په دې کې یو بوډا غونته کس ناست وي چې دی د ډېر وخت نه په دې کې ناست وي او دی ډېر مالداره وي. د ده دا خیال وي چې ده په ما پسې بچ کولو له رالل. خو د ده ډېره زر مایوسي جوړه شي. ده ته چې دا پته ولګي چې دا خو زما په شانتې په خپله خره خپه شوي دي او په دې کمرو کې ګیر شوي دي. د دې نه بعد دا ټول یو پلان جوړ کړي. دوی په یو بله دروازه چالو کړي. په دې باندې را روان وي. په دې دروازه کې دوی ته یو 3 نمبرې ښکاره شي. خو د دوی ته دا پته نه وي چې د دې نمبرو څه مقصد دی. د دې نه بعد باری باری دوی دې کمرې ته د راتلو کوشش کوي. خو د دې کمرې نه مخکې دوی دې ته بوټ راغوځار کوي. یعنی د بوټ په ذریعه دوی دا معلوموي چې دا کمره زموږ دپاره سیف ده او که نه. دوی دې کمرې ته راکوشي. د دوی دا مقصد دی چې دا کمره سیف ده. خو د دوی بدقسمتي په دوی پسې یو دم تیاره شي او له پاسه نه پې بلیټونه راشي. یعنی شارپ بلیټونه ډېر خطرناک. په دې کې د یوجي په نوم هلک وي. دی ډېر زیات سیاڼه وي. دی زر زر دا کسان پوهه کې او لاندې یو ډور وي هغه کولاو کې. په دې طریقه دی د خپل ملګرو زندګي د دې روم نه بچ کړي. په دغه ځای کې شکریه ادا کړي. دوی ډېر پریشانه شي چې زموږ د بوټ ته غورځولو دا آیډیا هم فلوپ شوه. د دې نه دوی ډېر سخت پریشانه وي. په دغه ځای کې په دې کمره کې نمبرې وي. یعنی دا نمبرې په هرې کمره کې موجود وي. په دې ځای کې د تیارو په نوم یو هلک وي. دی دا نمبرې کالکولیټ کړي. په دې کې دوی ته دا پته ولګي چې په هر ګیټ باندې ایول نشان دی. خو صرف پکې دا یو داسې نشان دی چې دا د 54 نمبر درشاوي. یعنی همدغه کمرې موږ ته صحیح سیف ښکارېږي. په دې کې دا یو هلک خپل د زندګي قرباني ورکوي. دې دروازه کولاو کړي او دغې 54 نمبر کمرې ته ورټوپ کړي. خو د دوی خوش قسمتي دا وي چې په دې کمره کې څه سینسرې نه وي. دوی ډېر زیات خوشحاله شي. په دې طریقه دوی دا کمرې پاس کوي. په آخرنی ټایم د دوی لپاره داسې راشي چې د 54 نمبر دا کمې کمرې چې وي دا هم ختم شي. یعنی د دوی دا آیډیا هم فلوپ شوه. او بل طرف ته د دوی د دروازو د ختمېدو په بجای دوی نور کمرو کې الجاویږي. دغه ځای کې دوی ډېر سخت پریشانه شي چې آخر به د دې نه موږ څنګه وځو. دو واپس هغه کمرو ته ځي. خو بدقسمتي دا وي چې دا اټومیټک ډورونه وي او دا ډورونه په خپله دوباره نه لاک شوي. د ټولې اډیاګانې فلوپ شوي وي. د دوی په سر باندې دردونه راشي. دوی ته د یو داسې کمرې پته ولګي چې په دې کمره کې به ساونډ نه پیدا کوي. که چېرې ساونډ دې پیدا کو دا ستا دپاره خطره ده. په دې کې هرې بلیټونه راښکاره کېږي. دوی د ډېر خاموشۍ نه د دې کمرې نه ځان وباسي. خو د دوی بدقسمتي دا وي چې د دوی سره چې دا کم بوټ والا هلک وي د ده د غلطۍ نه دا بوټ ته د اوږې نه وځي او بوټ وته وي او دا بوډا سړی د دغه ځای نه ګیر ولګوي. خو بیا هم په دې راختو کې د بوډا دا خپه پکې زخمي شي. د دوی خوش قسمتي دا وي چې دوی د دغه ځای نه واپس ځان بچ کړي. بیا د دوی دا آیډیا هم فلوپ شي. د دې نه بعد دوی بیا پرایم
دروازو باندې د تلو کوشش کوي په ډیر طریقه، خو د دو بد قسمتي چې دو واپس اقا ځای ته راشي چې د کم ځای نه دو تلیو، یعنی په کټ کې کو هر طرف ته سملې خو ملا به دې منځ ته ځي او دو په دغه ځای کې پریشانه شي چې زمونږ د دې ځای نه د وتو څه لاره نشته. په دې ځای کې دا ټول لږ سوچ وکړي د دو دا مقصد وي چې دا چې کمې کمرې دي د دې مثال د چکې دی چې دا څومره ګماوي دا اقمره ګماویږي. دې ځای کې یوروشي وایي چې زه دومره انتظار نشم کولی ولې چې زما ښځه به زما انتظار کوي. دو چې په کمې کمره کې وي اچانک دا کمره د چکې په شانتي ګماو شي، په دې کې وړوکی یوروشي کتا کمرې ته غوځار شي او په دې کمرې کې ډېر خطرناک لیزر بیم وي. تو ډېر په مشکله ځان د دې لیزر بیم نه چوړاو کې په دې ځای کې غټ ایروشي خپل د زندګۍ خطر واخلي او دو پسې ردي کمرې ته راکوشي. دو دواړه په ډېره مشکله د دې لیزر نه بچ کې، خو د ده بد قسمتي دا وي چې دی په خپله د لیزر نشانه شي او د زندګي په دې کمره کې ختمه شي. د دې نه بعد دا ټول ډېر په صدمه کې لاړ شي. د ډېرې غنټې په دې کمره کې د غم د وجې پریشانه وي. د دې نه بعد سیارو په نوم الګ دوباره کالکولیشن اسٹارټ کی چې موږ به دوباره نه کالکولیشن کوو. دو یو نمبرې جوړې کی په دې کې دوی ته دا پته ولګي چې اصل کې چې موږ پهله په کم 54 نمبر باندې تلو هغه د دې کمرو واړه واړه ټیوبونه وو، یعنی هغه ګول مټول کرکې موږ دوباره دې کمرې ته راوستو. د دوباره نه یو کالکولیشن دوباره جوړ کی. د خپل مرګرو ته وایي چې موږ د وای ایکس دا نمبر فالو کو، یعنی په دې طریقې به موږ د ډېرې کمرونه وموځو او آخره کې د اج یعنی د دې عذاب زندگی نه به زمونږ زندګیانې بچي. دغه فارمولا دو فالو کی او دو یو بلې کمرې ته راوړي. په دې کمرې کې د دو دا اراده چې موږ به لږ دمه وکړو. په دې ځای کې دا بوډا وایي چې راته ښکاري چې موږ د دې کمرو نه نشو وتی، ولې چې دا زما د زندګي ماته آخرنی دور ښکاري ځکه چې زه ډېر ګناهګار او ظالم انسان یم. ما د انسانانو سره ډېر زیات ظلم کړلی او دا زما د ظلم سزا ده ماته میلاویږي. اچانک په دې کمره کې د لاندې نه راډونه راوځي او په غټې سریاګانې وي. د دو خوش قسمتي دا وي چې دوی بچي کنه دا به په دو کې آر پار شوي وو. په دې ځای کې د دو دا ټیم هم په دوو کسانو کې ډیوایډ شي، یعنی ردو د پاره نوره زیاته خطر وس جوړه شوه. ولې چې د اولډ مین په حصه کې چې کم کس راغی د لا نمبرې کالکولیشن کول نه ورځي او بل طرف ته د جیارو چې کم ټیم وي دی کې جنۍ او د ماشوم الک هم د دو سره وي. دو یو کمرې ته راشي، دو ته یو سکرین مخامخ ښکاره شي، یعنی دې ځای کې د جیارو یو سټوري موږ ته وښایي چې رده مخامخ د درور خودکشي کوله او د خپل رور نو بچ کړی. د درور د دنیا د دغه نه ډېر تنګ راغلی و، د دې د وجې د تماشه کوله د درور ښکته ټوپ کړل او جیارو دې بچ نه کو. جیارو د دې صدمې نه ډېر پاگل شوی و. بل طرف ته د وړوکی ماشوم وي هغه باندې هم د دې ډېر غټ اثر پرېوځي. د هغې نتیجه دا وي چې په دې ماشوم باندې د دې دنیا څه ظالمان انسانان وي چې هغه پې ډېر زیات ظلم کوي. بل طرف ته موږ ته اولټ مین وښایي هغه په دې بوټ په ذریعه دا کمرې په دې طریقه پار کوي او دو پکې د سزې پورې ډېر زیات په سیب طریقو باندې ورسي. دا اولډ مین چې کم دی دی شینجي ته څه غلطې خبرې وکړي. دا ځوانان چې څومره وي دا ډېر زیات بد کرداره او بې تمیزه وي. شینجو له غوسه ورشي، دی رده د دروازه په یو ګیټ کې را بنده کړي او د دروازې په یو څو ځله بنده کولاو کړي چې تا څنګه ماته زما بې عزتي وکړه غرق شویه. کس په دغه ځای کې مړ شي. د دې نه بعد موږ ته هغه 3 کسان وښایي. جیارو چې کم وي دی ډېر زیات په ډیپریشن کې وي. دا ماشوم د ته ډېر زیاتې تانې ورکړي چې تو یو بزدلی ستا رور ستا مخامخ خودکشي وکړه، ته خپل رور نه د خلکو نه بچ کو او نه دې په خپله د هغه خودکشي بچ کړه. جیارو یو کمرې ته ټوپ وایي. په دې ځای کې د ده نه مخکې دا ماشوم خپل یارې ختمولو دپاره په خپله ټوپ کې خو دې پیرله دی د خپل یارې ختمولو دپاره د جیارو ماشوم چې کم وي دی د لاس نه ونیسي او ردې زندګي بچ کړي. د دې نه بعد دو خپل کار باندې بیا اسټارټ شي. دو ته وای وای یو دروازه ښکاره شي. دو چې کله دا دروازه کولاو کړي کړکۍ کې وګوري دی یو داسې ځای ته راشي چې رتې نه علاوه بهر ټوله تیاره وي او دو ته مخامخ په دې ځای کې یو لیفټ ښکاره شي، یعنی د دې کمرو چې کم کاروای ده دا د دې لیفټ په ذریعه باندې کیږي. د دو دا مقصد دی چې موږ داسې یو دروازې ته تللی شو چې د لیفټ په ذریعه به موږ لاندې لاړ شو. دو واپس نه دغه نمبرو کالکولیشن شروع کی او دو یو بل کمرې ته راننوځي. په دغه ځای کې په دو پسې د دو هغه بل اشنجي ملګری هم راشي. دو ډېر زیات خوشحاله شي. دو ته د بوډا تپوس وکړي. دی ورته وایي چې هغه په یو ټریپ روم کې پساو شو او هغه مړ شو. دی اوس په جانبوجھ کې دو یو ټریپ روم ته راتننه کړي
دو ته پته نه وي چې دی موږ وژني، پته نه لګي چې د دې هلک په اړه کې څه او دو دې ټریپ روم ته ولې رادننه کړل. په دغه ځای کې ورته دی ووایي چې هغه اولډ مین چې کوم و هغه ما پخپله مړ کړی دی او دو چې دا خبره واورېدو ډېر زیات ویریږي. د دغه ځای نه دو ور منډه کړي، د هلک او د وړوکۍ جنۍ دوی یو بل کمرې ته ورټوپ کړي، خو دا یو چې کله دې کمرې ته ورخیږي دی یې ښکته راغوځار کړي. دی ورته وایي چې ته ما ولې وژنې؟ دی ورته وایي چې زه خپله بدله اخلم، ولې چې ما په یو شوق کې به کار کوو په یو دکان کې، په مخه به زما مالک زما بېعزتي کوله، بل طرف ته هغه دکان ته چې به څومره خلک هم راتلل هغه خلکو به هم زما بېعزتي کوله. د دې د وجې زه خپله بدله د دې دنیا د دې خلکو نه اخلمه. دغه وجه ده چې زه اوس نه پخپله ژوندی اوسېدل غواړم او نه زه نور څوک پرېږدم. دی د دغې هلک په مرۍ باندې لاس کېږدي او دی وژني. په دې ځای کې د هلک په اړه کې سوچ وکړي چې که چېرې ما خپل ورور بچ کړی وی نو نن به دا چل نه و او دی لږ همت وکړي. د دې نه مخکې چې رتنه ساه وځي دی خپل همت جوټاو کړي او د دې هلک لاسونه ونیسي او د خپل مرۍ نه یې لرې کړي. د هلک ډېر کوشش وکړي خو دی ناکامه شي. بل طرف ته د دې کمرې نه څه عجیبه غونته سریاګانې راشي او د هلک پکې د جال په شانتي پیرو شي، دی پخپله مړ شي. جیارو او دا جنۍ په ګیټ کې ولاړی دا تماشه کوي. بل طرف ته شیان جو کم دی هغه دا ماشوم او دا جنۍ د لیپ روم طرف ته ورسوي. د دو دپاره دی قرباني ورکړي او ځان په دې کمره کې په دې پخپله پساو کړي. فاینلي جیارو او دا جنۍ هغه لیپ روم چې کم دی هغې ته د ځان راورسوي. په دې ځای کې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي خو دا جنۍ دله تسلیانې ورکوي. بل طرف ته چې دو کله راورسي هغه اخرني ګیټ ته، دا ګیټ نه چې دو مخامخ وګوري دو ته یو روشني ښکاره شي، یعنی فاینلي دوی د دې مرګ کیم نه راووتل. په دې ځای کې دا جنۍ دې ماشوم ته ووایي چې ته ځه بهر ستا زندګي ده. دی ورته وایي چې ته خو هم زما سره راځه. دا ورته وایي چې نه زه به اوس په دې ګیم کې چې څومره خلک پساو دي د هغو زندګیانې به بچ کومه. دا ماشوم ته وایي چې ته خپله زندګي تیره که. په دې ځای کې دا جنۍ د ده نه پاتې شي. دې ځای کې موږ ته وښایي چا چې په خپل زندګي په خطره کې واچوله او جیارو یې بچ کو. هغه په یو کمره کې پروت وي، دی ډېر زیات زخمی وي. دی په دې امید او په آس کې پروت وي چې زه به د دې ګیم نه لازمي یو نه یو ورځ وځم. بل طرف ته موږ ته د دې جنۍ یو غټ پارټ ریویل شي، یعنی دا جنۍ پخپله دا ګیم دی ایجاد کړلی او دی په خپل نظر کې دا کمره به ګماوله، یعنی د دې په دې سترګو کې داسې لینسونه دي چې دی پخپله دا کسان دې ګیم ته راغوښتلي او دا د خلکو زندګۍ سره کیل کوي. څنګه چې دا پیله راوند کې په دو پسې راغل وه، د دې نه بعد دا یو بلې کمرې ته راشي، په هغې کې هم دغسې کسان پساو وي. په دې ځای کې زموږ کهاني ختمه شوه.